सहद पूरी माँ द इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह बयान स्तासु पर मख के अर्ज करे। द्रम इमाम दे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। बयान हो काफी मुद्दे ना दकम खल्को चिस्ता सु मख के रवान दे नुमा तयो अफसोस पदे दे शायद जमा पदे खबरों बांधे दा खलक बपुईगी मौकना। अगरचे दाद मुसलमान कौम फर्ज अव्वलीन दी चे अगी तदा पतई चे इमाम बुखारी चोको कमजे पैदाओ कमजे लोई शवेओ कमजे सबक वेले और प्रीखी चदी या इमाम मुस्लिम चोको या इमाम तिरमिजी चोको या इमाम इब्न माजा चोको या उस इमाम मालिक चोक। नुदा जमुंग दा से अजीब व गरीब कौम दे कि दुई दुनिया की चा सारा दुनिया द पारा मरगरी ना द दुनिया द सड़ी टोल तारीख और रिकॉर्ड चिदे और तो मालूमी और द मर्ग नरोस्तो ब्या पर अखबार की तारीख राशि चिदे प्लानी सन के पैदा और प्लानी के लोयो दाय कड़ियो दाय कड़ियो दाय कड़ियो औलाद उमर। लेकिन कमो खल्क बांधी ची द दीन और द मजहब और द इस्लाम और द आखिरत दारो मदार दे द आ खल्को दीत नामा कदरम नवर्ज पीजनी हमना बोई पे ना बिल न दे वजना लोया मायूस कुन खबर चिदा पदे मल्क के दे कौम मुतल्लिक अगदाद उस कदे बदबख कौम न तदा तपोसु के चे फूड कंट्रोलर फूड कंट्रोलर दल तो सोचता है बिबुल्ला खान से कम दे पास थे हाँ हजैनी अगुट क्या देवाल सरना से हाँ हजैनी नार्ज दाओ कि पुकमो खल्को बांधे
دا آخرت دار و مدار دے هغه خلق دوی پیجنیم نه. عزیزانو مونږ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي پیجندل خود څه کوي؟ پیجندل خود درکنار دومره پورې تحقیقات هم علماء کړي دي او دی ائمه محدثین مثلا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کشر لورو د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال داو شو چې په دې باندې دا فاطمه نوم ولی پیغمبر کې هو او عربی کې فتم ستوي فتم داوس عقل دے او دماغ دے او خواری دا او محنت دے. علامہ قسطلانی وائی چې فتم په عربی لغت کې رکاوټ ته وايي. سړی رکاول دې ته فتم وایي. نو بی بی فاطمه باندې فاطمه نوم پیغمبر دې د پاره کې خو چې دا به د پلار امت چې دی هغه د جهنم نه روکاوي. دی حد پورې ائمه محدثین و تحقیقات اوس دی خلقو ته دومره دینه تپوس کوه کنه. اوس تاسو کې یو کس را پاسومه چې لکه ستاسو مذهبي کتاب کوم یو دی تاسو به وایي قرآن دی. اوس زه درنه تپوس کوم چې قرآن ته قرآن ولې وایي؟ چالم نه ورځي. قرآن ته قرآن ولی وی او قرآن څه ماده ده او دا د څه شي نه وتی دی؟ چاله نه ورځي. عرض مې دا و چې د یو قوم دا حالت وي څومره فرق باطله چې دي څومره فرق باطله هغې نه ته د خپل دین متعلق تپوس کوا د الف نه تر یې پورې دلایل به درته وایي ته به ورسره خبره نشي کولی. زما عزیزانو وخت در باندې تیر شو چې مړه شو هم لاړه غرق شو او چې دا ژوندي یم د غرقېدو په پلیټ فارم ولاړ یې. خو څه سوچ وکئ څه فکر وکئ. قرآن او حدیث نه بغیر چاره نشته. لار دی نشته بلا بیړی به دې غرق کوي او تباه او برباد به یې. که په دې دوکه کې مونږ ساتلی چې جنازه دې وشوه څښاک دې وشو حلوا در پسې پخه شوه پلانې وشو خدای پرستی چې دا دوکه ده چې ما پکې ته ساتلی دا دوکه ده. دا جنازې منازې زمونږ چې دي اول خو تاسو زمونږ جنازې وګورئ. زه مخکې ولاړ یم ته راپسې ولاړې تم قرآن کلمه تېره که او زه یم تېروم
چې تاسو پړ کې درد شوه دی چې دې مړي سره به بیګاله څه چل کی شوه څومره جنازې کړي او درې دی ورپسې او مولاو چا ورته دا د اجرا جنازه دی ولې وکړه هغه ما نه دا کړې جنازه وی ولاړ وی تکبیرونه دی ویل چې ما نه دا کړې ویل ما ویل چې یو من بوس او پاروا د دې توس الله اکبر ما داسې جنازه کړې ما سمه جنازه نه ده جنازه منازه عزیزانو دا یو رسم و رواج پاتې شي دا زما د کور خبره نه ده دا زما خبره نه ده دا دین دی پیغمبر ویلی دی یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه پدې قوم به یو داسې زمانہ راشي چې پچا کې به اسلام پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي اسلام به نه نامه به برای نام به هر سړی مسلمانی لیکن حقیقت کې به یو مسلمان نه یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه او یو زمانہ به زما په امت داسې راشي چې قرآن به پاتې نشي مگر د قرآن رسم و رواج به پاتې شي رواج به اوس وګورئ په دې ټول پاکستان کې قرآن شتا قرآن شتا لیکن تو قرآن چې کوم غرض دی هغه شتا په ټول ملک کې نه رواج شتا دا د پیغمبر 1400 کاله مخکې پیشنګویي ده لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن به پاتې نشي مگر رسم و رواج به پاتې شي اوس دا رواج دی روزه کې حافظ مخکې ودرېدو او سبا ختم یې وکړو چې ختم یې وکړو اوس ختم یې څنګه وکړو غړ 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 نه حافظ پوهېږي او نه مقتدي پوهېږي اعلی صاحبه د قرآن ختم دی په جماعت باندې بلپونه ولګي جنډې ولګي مټیایانې راوړي جوړه پکې وشي مولا پکې راشي تقریر پکې وکي نعتونه پکې وکي څه چل دی مالت کې دي د قرآن ختم دی او نن د قرآن جشن دی سباله په مغه مالت کې چې بیګا پکې د قرآن ختم شوی دی او مغه مالت کې واده دی دمې پکې رالی سباله په مغه مالت کې د جمعې شپه ده هر کور کې وی سی آرونه وچلېده سباله په مغه مالت کې انګلیش ډرامې دي ټولو په ټي وي باندې ورته ناستو ټوله شپه د جمعې شپه عموما مالت چې کوم کې بیګا د قرآن جشن شوی نو ولا يبقى من القرآن الا څه سم کې نه خدای امرک ته زما مخې ته ډیله ډیله خلک بیا مکې نه خبره نه پوهېږي ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن به پاتې نشي دی قوم کې مگر د قرآن رسم او رواج به پاتې شي دا رسم او رواج پاکستان په سطح باندې جشن قرآن حکومت مناوي
نزول قرآن حکومت مناوي دا حکومت په خبر ګستر ګړون شه اورندي آیا حکومت چې خدای څه په شرمونو شرم یعنی یو حکومت د پاکستان په سړیتوب نه دی تللی کنه غړک چې شي چې صاحب سرلاندې او خپې پاسه راوغورځي یو په صرافت نه دی تللی اوس دا بل راغی بل حکومت راغلی تماشې کوي صاحبه کته والا بدلی را بدلی په بل روپ کې راوړي او ما خلق دی کته چې دا غل دی نو نن تا ولې واغستو دا غل کته چې دا سره پرون پیپل پارټي سره دا غل دی نو چې پیپل سره غل دی نو چې تا راغې پاک شو تا ولې واغستو تاسو خیال راغی نو معامله د هندوانو د تناسخ مسله ده تناسخ د هندوانو مذهب دی هغې د روح علیین سجین دا خبرې نه مني هغې وایي چې کوم سړی ښه سړی ښه هندوی او هغه مړ شي نو د هغه روح چې دی بیا د هغه نه په زیات ښه هندو کې ننوځي او بیا دنیا ته راشي کوم چې خراب او ارامي هندوی او هغه مړ شي نو د هغه روح چې دی یا سپي کې ننوځي یا ګیدړ کې ننوځي یا پیشو کې ننوځي یا خنزیر کې ننوځي بیا دنیا ته راشي نو د ښه هندو روح ښه سړي کې راځي او د خراب هندو روح خراب شي کې راځي معامله د هغه تناسخ ته صاحب روح دی د یو نوځي یا په پیشو کې ننوځي یا په سپي کې ننوځي یا په خر کې ننوځي بل روپ جوړېږي نو د ملک دی دا حالت دی او د وطن دی دا حالت دی زه به تاسو ته وښیم او تاسو ته زه یو هفته وشوه چې دې سپېږمو ته خلکو راوستم یو هفته وشوه ما ته خو د دې قوم ان او لن معلوم شو پخوا به چېرته د چرګو مرض په دې بني ادم هم راتلو ټوخکۍ به یې ورته وي په چرګو به چې ټوخکۍ راغی په علاقه کې به یو چرګه پاتې نه شوه په بني ادمو به هم چېرته طاعون ماون راغی نو داسې په خښولو به خلک ستړي شو هغه ټوخکۍ په کار دی دې قوم دې سپېږمو ته خلکو راوست جی ته به وګورې چې زه به څنګه خدمت کوم چې ما ویر نه کوي دا پیغمبر ته وایي و ظالم قومه پیغمبر فرمایلی دي چا چې تقاضا وکړه چې ما خپل مشر جوړ کړي چا چې تقاضا وکړه چې ما خپل مشر جوړ کړي نو وکیل الیه سره به خپل ځان ته وسپارلی شي د الله امداد به ورسره نه وي نن د پاکستان حکومتونو سره د الله امداد ولې نشته ځکه نشته چې د هر سړي تقاضا دا ده چې زه دې مشر شم زه دې ممبر شم زه دې وزیر شم زه دې دا شم زه دې دا شم نو د الله امداد ورسره نه وي نتیجه دا چې په شرمونو وشرمېږي اوس دا خبرې چې زه کوم زه خو د دوی خوښ نه یم بیا دا غم چې دی دا کیسټې دا په هغه ځای کې م غږېږي چې چېرته زه د چا د بلا نه بدي شم هلته م غږېږي نو هلته صاحب هغې ما پسې څه ډرامې مال غوږ کېږدئ عرفي نامه یې وه چا ورته ویل ورانه مه کوه روټۍ به در باندې بند شي هغه په ما ویلې ورته وی عرفي تو می اندیش
اندیش زغوغائے رقیبا آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا آواز سگا کم نہ کند عرفی اندیخنے مکوا دسپو پا آوازونو باندے در رقیبانو پا آوازونو اندیخنے مکوا دسپی آواز چے دے دا فقیر رزق نشی کمولے کہ خیالو کی دے کلو کی فقیر سوالو کی دا دروازے پخلکے خیر اوڑا خدای مبخ آگا کلو کی سپی ساتی دی اسپے اور پسیشی غپا غپا کور والا راشی خیر ورکی اس پیتی کوری کی نو دیوی عرفی تو ماندیش زغوغائے رقیبا در رقیبانو پا غوغا اندیخنے مکوا آواز سگا کم نکو ندرست گدارا دسپو آواز د فقیر رزق نشی کمولی نو مال ما پسی چه چه وائی د بجلیگر مولا جون دو خانو کاروان دے تاسو خیال راکی او پریدم امنا زکا چی سڑے یریگی پا دو سیزونو یو دا چی پا خدای اعتماد نہیں دویم دا چی دنیا مد نظری نو زما پا خدای دا سے اعتماد دے چی زما عرص دا خدای پلاس کی دی زما مرگ او زما جون زما عزت زما ذلت دا زما د خدای په لاس کې زما رزق دا زما د خدای په لاس کې چې ترسو مې دا جب چلیږي پرې دم امنا چې سمې په دې زړه راځي او حق را تخکاری ویم به او ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسرے دار کرے کما بوٹو سے بوندے سڑی تا دشپے پا 2 بجے ویلے شو چھ ماتے ہوئے چھ دا مفتی محمود ولی ما سرا گھر جوڑ نہ کئی ماں اور تیل آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور مفتی محمود آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئے تو بات بن جائے گی ماں تو میں مغرور ہوں مال پرائم منسٹر صاحب غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں اور اس سے ہو جاتا ہے اس کی کیا مثال ہے مال اس دن آپ نے اسمبلی میں جو تقریر کی کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے مگر یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے بے نظیر بیانم راغلے ہو چکی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ویلیو کہ نہیں ویلیو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام شتاو دا غریبت لار عوام گردی نے یو وقت روٹائے کا زاکڑا نہ چرتا خزوناو تختے دے چی بلزے تشپاو کی جڑ میں خپا دے خدا ٹول دا پیپل ورس پروگرام خلو گڑ کا پانو اور چاسو نہیں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے کندا طاقت سرچشمہ دا خدا ذات تے عوام سے عوام کلا کلا دا جلوس ملوسی زورتے ہیں لکل خیال کوئی منہ نہ چورزو پہ وہ چلا پولیس کو تک یو پکی یو خراب ہوئی تو دے نورو دا منڈی بیا گوری آیو رجسار کرے پولیس والا خراب ہو لے ملا سے دی چنڈا کو لکھتی ہونی میں وہ یا اللہ میرے بچے تیرے حوالے میں تا قبر وال ٹرکی ہیں خدا نے زمان بچی ستا پاوالا دو کہ قبر لبوت لم نخے ہو خراب ہو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے مغرور مشاؤ شاہان شاہان دیگر است تو بادشاہ مغاوے رکھے گا دا بادشاہ بل بادشاہ دے
یو سیکنڈ کې بدر باندې دنیا ورانه کی سیکنڈ کې پلار رواني موټر کې ناست صاحب الله تیوسته ده سن مایکل چشمی دی چولی دی هنگی او روانه غرم شو بس موټر گلولا او ته پکې پیکاوړه څه چالو شو لکه پلانی صاحب جی ایکسیډنٹ میں ہلاک ہو گئے هغه بیگمه چې جوړه کړې پرېښې وه د هغې هغه د سترګو رانجه او د شونډو سوروالی بیا په اوښو باندې لاړ شي کېږي داسې که نه کېږي نو خاویره کېږئ په هېڅ شي تاسو هېڅ شی نه یئ هېڅ شی نه که دی صرف نه د خدای ذات دی مونږ هېڅ شی مونږ څه نو دی وجنا عزیزانو امام مالک رحمت الله علیه ډېر عظیم تاریخ هغه اوس خبرو نورو ته لاړم رانه پاتې شو خو دومره درته ووایم چې زمونږ د نااهلی د لاسه زمونږ د نااهلی د لاسه نن په سعودي عرب کې 1.5 لک فوج د امریکې کوش 1.5 لک هغه سعودي هغه مکه او هغه مدینه چې پیغمبر حکم کړو چې اوباسه یهود او نصارا د مکه او د مدینې نه چې د مکه او د مدینه کې د یهود او نصارا وجود نه ګورم نو د هغې هوا به پیغمبر په مکه او مدینه نه پرېښوه نن د مسلمان د لاسه 1.5 لک فوج د امریکې په سعودي باندې کوش نن جده کې د امریکې فوج پروت دی بیا هغه اسرائیل چې د اسمان نه را لاندې د هغې عمره مغضوب قوم نشته د هغې فوجم په جده کوش دا چال څه دی را بشي ستاسو مخې ته وبه ګورئ چال دا دی چې امریکې منډی ډاون کړې دا جاپان په تجارتي دنیا باندې د جاپان قبضه ده او د امریکې منډی ډاون ده اوس امریکا په هغه ځای قبضه کول غواړي چې جاپان ورته محتاج شي او هغه قبضه څه شی دی چې هغه پټرول دی نتیجې ته به خیال کوئ بیا امریکې دا غوښته چې عربو کې پھوټ پرېوځي او دوه پړقه شي د اسرائیلو سپورټ امریکې دې دپاره کولو چې عرب مانه وسله علي او تاسو په دې خبرو څه پوهېږئ دا خدا شی دی که دغې شي ته زه لګیا یم لرګي ته تاسو خیال لرئ نه د اسرائیلو سپورټ امریکې ولې کولو دې دپاره یې کولو چې عرب مانه وسله علي نو نتیجه به یې ګورئ پاکستان هم 15,000 فوج ورولېږلو نو ستاسو کار ستاسو خیال لرئ تمام عرب د یو صدام علاج نشو کولی چې تا د امریکې نه امداد وغوښتو امریکا دې په سعودي عرب باندې کوزه کړه ایران خو ورسره 2 کاله جنګېدی شو او ته ورسره نشي جنګېدی چې پردي ملکونه او پردی خزانې ستا د دولت نه ډکي نو مسلمان ټول عمر روټي خلاص پاتې شوی دی
د ایمان ټول عمر په چای او پروټای خرڅ شوی دی او په پیسو خرڅ شوی دی. تاسو وګورئ تیر شوي حالات د ملک درته معلوم دي چې هغه خلق چې د قوم منتخب کړي چې دا خلق به د دې قوم تقدیر جوړي د دې قوم حال به ټیکي هغه خلق په 2 کروڑه روپے خرڅ شو کنه شو. اوس هم که خیر یم داسې خلق منتخب کوي چې هغه به بیا خرڅي هغه به بیا کی ځکه چې په الیکشن خو تاسو عادت داسې شوي چې نقد نه دفتر کې روټیان نه هین بین پکې نه الیکشن نه کی غریب سړي سره شتنه مالدار به کوي سرمایدار به کوي لکونه روپے به ولګي چې لکونه ولګي کروڑونه به بیا پیدا کی تاسو به بیا استعمالي ځان سره. پرون نوې مال خبر اوره الیکشن خاول خدای خبر کیږي کنه کیږي پته نه لګي چې سالات د ملک جوړيږي ککې دو نو چاله چې ټیکټ ورکم قرآن کې سورت برات او درې کہانی زما د لاس فوټو به وګورئ چې درې کہانی به مې په لاس کې ورکړي چې وایا چې په ما د خزه په 1 2 3 په درې کہانی طلاق یې قدر نه وتښتېدم ٹھیک شو او دوار الله سبب په سورت برات کې دي چې اول خدای بیا ور پسې دا دي لسی پاره دې په ما پسې شي لس می په بچو پسې شه لس می په قیامت پسې شه کذب او تختیدم چې دې د پاسه دله تختی خو بس تختی دي کنه مال تبه گزر چاراته وي چې کچا په کې خزانه کړي کم منبر مال چې خزانه کړي پاغه به طلاق معلقه شو معلق دې ته وي چې کله ما خزا وکړه نو هغه دې په ما په درې کہانی طلاق یې کو تختیدم خو چې مولای نکاح وتړي په درې کہانی به په طلاق شي. زما په خبره پوهیږي مال زه هم زاغ مولای مال هغه چلم راځي نو دنیا تخنیږي صاحب یو عزت تکېږم بل عزت تکېږم بل عزت تکېږم. ایمان دې ته وایي چې د امام ابو حنیفه غوندې پیدا شي بادشاہ راونیو چې د قوم قاضي شه د قوم مشر شه هغه د پیغمبر حدیث په ورته نه پریدي چې کم سره د قوم مشر شو ذبح بغیر سکین ابي تیغ حلال کړي به تیغ حلال نو ځان ولی به تیغ حلالوم جیل کې واچولو خو د بادشاہ قضا قبول نه مخکې به امام مالک حالات راځي چې بادشاہ سره به د امام مالک صبر تاو وابوري عقل بم حیران شي چې علماءم دغو او خلقم دغو او مونږم علماء یو مونږم خلق یو الله دې امان راکړي په تخت بناستي رات د مړی بدی ونیسي ناګهانه بغیر باندې هاي هوی جوړ شي بل چا سره شوي دي داس وډېرې ماتې کړې مړی د قبر جنو ډېرې ماتې کړې مړی د قبر جنو چې د قبره به نه لیدل هیچا تا اوسې په نشه کې به په غرور کې به چاته به کته نه. تاسو اخبار ټول خلک ګورئ تاسو وګورئ د پاکستان وزیرانو سره به چې چرته څوک ملاقات ته راغله نو د بار ملک سړی به چې راغو کاغه به د چین وزیرو کا به د انډونیشیا وزیرو کا به د امریکي وزیرو کا به د برطانیې وزیرو نو به په کرسۍ کې داسې ناستو ما ته وګورئ کتلین دي خدای قمقلو کتلین داسې بناست او زمونږ د ملک وزیر د به داسې د کوناټو سوکې د دې کرسۍ دی دغه ته رسولې وي او د خپې به داسې کړی داسې به ورته دام کتلي
چا به سپی په ډیران ته نه راښکو سپی هغه داسې ناست ما به چې وکتل نو زه به ویرېدم چا بدبختو او ظالمانو او د بدبخت قوم وزیرانو او د منحوس قوم وزیرانو ولې داسې غرور کې ناست دی کمبخته ولې تا ته خپل انجام معلوم نه دی چې تا سره به څه کېږي ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبرابه نه لیدل هیچا ته بادشاہان دې واړه خاک د بیابان شو بادشاہان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا لاړه دنیا په ژوندي نه توبه وباسه رحمانا چې قیامت کی شرمنده نشي مولا تا تاسو وګورئ نو فلما نسوا ما ذکروا به چا چې زما قرآن ته سپکو کتل چا چې زما قرآن ته شا کړه اخذناهم بغتتن درې ورځې مخکې ستا د ملک د وزیر داخله بیانو چې چا چې د شریعت نوم په اسملای کې واغستو نو بستره به ور په سر کم کور ته به ولېږم په دویمه ورځ د بې نظیرې بیان هو چې په اسلام کې لاس غسول چې دي دا زیاته او ظلم دی نو زیاته او ظلم خو قرآن ویلی دي نو تا قرآن ته د ظلم نسبت قرآن ته دی وویل چې دا ظلم دی دا خو زما د کور خبره نه ده او نه د ملا د کور خبره ده او قرآن ویلی دي کہ السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما دغل سڑی او دغلے خزن لاس غس کئی لاس تے غس کئی فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسب نکالا من اللہ دا لاس تے ولی غسیگی زکا چی دا دا عمل سزا دا چاچ پردے کوران کو پاغستو جامو کے پریخو اغا لاس پرے کول ظلم دے چاچ بل اوشتو اغا پانسی کول ظلم دے نو پا ملک عدل و انصاف سشی توائی پا ملک عدل و انصاف پیپل ورکس پروگرام توائی پا سرک باندے فٹ پاتونو جوڑولو توائی تاسو پروند سرکونو آلولی دا چې دا د اوبو پکې ولاړې وي او ټرکونه پکې نشو تېرېدی چې فټپاتونه یې جوړ کړي د خپلو ملګرو باندې مال والو دپاره او د سړک د اوبو نکاسي نه ده کړې غلام اسحاق عورت تقریر وکړو یہ ہوگا دا بل چې اوس ناست دی حضرت جتوئی سے احتساب ہوگا او پلانے ہوگا او ډنګړی ہوگا دا ټول زبانی جمع خرچونی دي دیم د بوټو سے پغیق کې د تربیت شوه دی دنیا ته دی هم معلوم دی دا زمونږ سے بزرت کې چې کوم بزرګ واغستو ما زاړه خلک بیا وزیران نو بیگان خاریان وای چې جتو دی کھوتی او تیار کھلوتی وای چې د کم ځای خراوه او ملته ودرېده هغه د هزارې دی بیا واغسته هغه اډوایزران دی بیا وزیران واغسته تاسو نوی چینجز سره راوستو بیا به ته احتساب چا سره کې ته چې خل وزیر کې نو ته به حساب چا سره کې لکه کولج یعنی کم خل چې پرون دا ملک غر کړی دی ادي بیا د دې قوم مشر کو نو ته به احتساب چا سره کې که تاسو کی ایمان وی ایمان در کی وی نو احتساب وکړئ هغه کروڑونه
اربونه روپۍ چې دې صدر صاحب پرون په خپل تقریر کې ویلي دي، نو د ده ایمان اوس دا پکار دی چې دا غله راونیسي او لاس دې غوڅ کړي. که داسې نه ده؟ که ملا ناجایز اغستی د اوقاف وزیر نه ملا نه د سر غوڅ کړي، که پیران اغستی لنګر د پاره کینې لیکي او خوښې دې سپو ته واچي. احتساب خو دې ته چې غر راونیسه او برملا یې ځوړند کا او بورډ ور سره ولګوه چې راشئ د هغه غلو چې د قوم خزانه ټوله لوټ کړې ده او د قوم مال یې والی دی. تا پرون په تقریر کې ووې چې 6,000 کسان دا یې نوکران کړي او په کور کې به ناستو تنخواګانې به یې اخیستې. دا د قوم خزانې سره ظلم نه نو چا چې 10 روپۍ چې چا پټې کړې شریعت هغه ته د لاس پرېکولو حکم کړی دی، او چا چې کروڑونه پټې کړي هغه نه لاس نه سر ته پرېږه. احتساب خو دې ته وایي. نو عزیزانو په دې بې لګامه قوم مې اعتبار نشته او یقین مې پې نشته. تاسو به دا قوم وګورئ که سبا الیکشن بیا شروع شو او به ګورئ هغه حجرې او بیټکونه چې چېرته د شنو چایو د تورو چایو درک لګي او چېرته په ووټ د 50 روپو درک لګي. که دې قوم بیا هغې پلیتو له ووټ ور نه کړو نو که مړ هم راشئ په قبر مې متیازې وکړو. خوشحالېږئ ما تاسو خیال راکړئ. په دې قوم زما اعتبار نشته او په دې قوم مې اعتماد نشته. بالکل د دې قوم مشري خو پرېږده چې زه دومره مایوس یم، دومره مایوس، نور منځونه خو زه مخکې نه کوم، دومره مایوس یم چې د دې جمعې لمونځ مې مخکې کول اوس زړه نه غواړي. دې قوم نه زه دومره مایوس یم. دا ډېر لچر قوم دی، دا ډېر بې ضمیره قوم دی، دا ډېر بې حیا قوم دی. دوی له شرم نه ورځي، حیا پکې نشته، غیرت پکې نشته. که دوی کې حیا او غیرت وی دوی به مړه وی چې په کومه ورځ د دې ملک وزیر اعظمه ښځه جوړه شوې دا به مړه او د دوی دومره غټې سترګې دي، دومره غټې چې ما غوندې سړي ته ټلیفون کوي چې 100 لکه روپۍ والا او د وزیر اعظم مشایخ او علما کانفرنس ته 1 ګنټې له ورته راشه. ما غوندې سړي د دومره بې حیا خلق دی. نو زما په دې قوم مې څه اعتبار نشته، اعتماد مې پې نشته. تاسو به دا د صوبه سرحد خلق وګورئ، واورئ ریکارډ موجود دی د نوخار پولیس سره، ریکارډ د نوخار پولیس را میدان ته کوي او قرآن ورته په سر کېدی چې څومره د غلې پیجارو پټې شوي دي، څومره د غلې په هغې کې د چا چا لاسو د صوبایي اسمبلی خورایې پکې و او د چیف منسټر د ایڈوایزر خورایې پکې و، د مرکزی وزیر وراره پکې و، د پیښور د یو لوی امیر المؤمنین کروڑپتی زوی پکې و. په دې خبره پوهېږئ؟ پیجارو پیژنئ؟ پیجارو
لیټای مخرم پیجارو چرته پیجنې پیجارو خو غریب پسترګو نه ګوري پیجارو خو د دې سمبور پکې ګرځي د یو پیجارو 12 لک روپۍ قیمتي دا پیجارو چې څومره دغلې پټي شوي دي په دې کې د چیف منسٹر د ایڈوایزر خوره د مرکزی وزیر وراره او د پیښور د یو لوی امیر المؤمنین زوی پکې ملوث دي او پولیس سره په ریکارډ دي سحر میں یو پولیس افسر ته وې ما وی چې دا نسای ولې نه ول څنګه ونیس واره څنګه مالخا پتیرا کې باران وشي او په بالا ماره کې پولیس والا گاڑی والا بوزي چې تیرا کې چرته خړو بو وړې ده او خړ بند جوړتا ټیلا کړو نو 15 ورځې داغه د پاره جسمانی ریماند لې او پتا کې ته سرمنه وباسي مین دی او خويندې په وینو جاړي چا خوب گاڑی کې سبزی خرڅي فروټ خرڅي اده دې خبره نه څه خبر ده نو 1500 ورځې جسمانی ریماندونه د غریب مور د بچی د پاره لې او چې د منبرانو د قومي اسمبلی د منبر او د صوبایي اسمبلی د منبر او د پیښور د یو لوی سرمایه‌دار زامن پکې غل ثابت شو تاسو د غیر مان ونه لالي او تاسو ورسکته بوزي ولنه چې په دې کونه باندې ورمنډي لعنت په داسې ملک چې دا مونږ پکې اوسېږو لعنت په داسې قومي چې کم قوم د داسې حکومتونو انتخاب کوي څنګه ونیسو یعنی د لوی سړي زوی غلا وکړه څنګه ونیسي او د غریب سړي زوی غلا کړم نه یو 100 ورځې حبس بیجا کې پتاړه کې ساتي قانون څه دی قانون څه دی قانون خدا دی چې حضرت عمر امیر المؤمنین یو خزراله درخواست وکړو چې ستاسو ما سره بدفعلی کړې ده ویل ښه ځه زوی راوښتو د ویښتو نه یې ونیو دیوال سره ډغرې ورکړې وی تا فلانی ښځې سره هغې ویل پلاره کړې مې ده جلاد یې راوغوښتو ویل ووهه زما دا زوی 100 درې زه درته ولاړې پلار یې ولاړ دی امیر المؤمنین او زوی 100 درې لګایي چې 80 درې ولګېدو نو اوبه یې وغوښتې ویل پلاره تږی شم ورته ویل بچیه واوره په چا باندې چې حد جاري وي نو ما په دې قوم کې چاله مو په داسې وخت کې ندي ورکړي که تاله مې اوبه درکړې نو د قیامت په ورځ به زه خدای له څه جواب کوما چې خپل زوی دی نو د حد د اجرا په وخت کې دی ولا اوبه ورکړې او پردي بچی له دی اوبه نه مې ورکړې او بچي والله که درکما 100 درې پاتې دي که ژوندی پاتې شوې اوبه به اوس کې او که مړ شوې نو دعا بکوم چې ستا اوبه په حوض کوثر د جناب محمد رسول الله د لاسه وي سلمه درې چې والو زوی پریوتو سلګی والی حضرت عمر ورته راغی ویل بچیا ته چې مړ شې نو د ښخېدو نه بعد به ستا ملاقات وشي د جناب محمد رسول الله سره زما سلام ورته ووایا او دا
د درو ټول زخمونه ورته وخایا او دا ورته ووایه چې یا رسول الله تا چې کوم قانون پرېښی تا چې کوم قرآن د مرګ نه رستو پرېښی نو زما پلار په داسې عمل کړی دی چې په خپل زوی راغلم نو صرفای په ونه کړه. قانون خو دې ته وایي د سرمایدار زوی دی غلی هغه ته د پولیس لاس نشي اچولی او د غریب زوی دی غلی نو هغه د شل ورځې په تاڼه کې په حوالات کې پروت. قانون دې ته وایي یا انصاف دې ته وایي؟ انصاف دې ته وایي چې په ملک کې ستا ملګرو ته خو دې کروڑونه روپۍ میلاویږي او غریب سړی ته دې پیاز سره روټۍ خوراک په مړه خېټه نه میلاویږي. پیاز سره پیاز وګوره 100 روپۍ سیل سره باټینګ یعنی تو خیالو کا پیاز یا سره باټینګ عام طور د غریب خوراکي نن هغه د غریب د خوراک نه ووته اوګه څه شی دی. نن خو د یو عظیم دماغی پریشانی نه درته نجات شو آئنده بیا د امتحان ورځې را روانې دي. تاسو به ځانونه وګورئ چې یو منداڼو به م ځان له خوښ کړئ او ورسره به دوڼدوڼي کېږي. سوزکۍ به یې درته نیولې او د هلکان نه دي که د خدای ځواني مرګان دا هلکان به په سوزکي سوارلي پلانې پلانې جلداباد دا دی راغی د اسلام علم بردار. زمونږ د دې علاقې صوبایي ممبر چې دا بالا ماڼۍ شریف یې چې والا ووټ ورکړی داسې چې باروزی په دې هدیره کې بار هدیره راځي دلته د هدیرې ته دیوال والی دی نو هغې دیوال سره یې بورډ لګولی دی پیپل ورس پروګرام نو پاسې پې بسم الله لیکلی ده لاندې ته د غلو ویڼی بیږي او پاسې پې بسم الله لیکلی ده. زما اتفاقی ته بله ورځ نظر پرېوته بسم الله لیکلی هغې ته ودرېږه بسم الله الرحمن لاندې ته غل بیږي هغه هلکانو ته مې اواز کوم مالیا خو دا بوټ تیکه کوي ماتې کوي او یا دا بسم الله ته نه پاس میټاو کوي. دا بسم الله دې دپاره ده چې د غلو د ویړۍ د پاسې لیکلي بسم الله خو دې دپاره ده چې د بسم الله په سر کې بې ده او د من الجنة والناس په آخر کې څه شی دی سین دی نو سین او بې چې یو ځای کې بس دی جوړ شي د دې دا معنا ده چې د الله غرض دا دی چې د سین او د بې په منځ کې چې کم کلام دی دا مسلمان د قوم دپاره بس دی او کافي دی. بسم الله خو دې دپاره بسم الله دې دپاره ده چې ډمتوب شروع کېږي بسم الله الرحمن الرحیم کنجرتوب شروع کېږي بسم الله الرحمن الرحیم په ټي وي کې دا پلش دي چې خبرونه وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دې کور د میردین جماعت کا دې مخ ته دې وګوره مخ پټ کا کور دې وران شه دا کومه بسم الله دې چې ویله دې کې لیکلي دي چې د ښځې مخ به پردی سړی نه ګوري. تاسو خیال راغی مخ پټ کا خونه دې ورانه شو بیا هغې اذان څنګه جوړ کړي کله چې ما ته اتفاق وشي د چا ځای کې خبرونه اورېدل دا ښځې چې پرې راشي صاحبه ویښته یې کله دلته راټومبلي که یو حال او د ښځو لږه لشه مړه شوې ده داسې مړاوې ګرځي او بله ورځ راسې مې دې ښځو ته خیال دی نو داسې خپې ځان پسې راکاږي یا به ډېرې داسې چوت کې ګرځېدې او یا دا خپې مړاوې راکاږي. تاسو خیال راغی پرون راته یو بوډۍ ښځه مونږ کره راځي نو هغه غریبه غوندې ده ما ته وایي چې یاره مولانا صاحب چې دا غریبه یې ولې لرې کړه ما لمونږ څه خبرو چې غریبه یې ولې لرې کړه
ویلا سي هوا کنه مال د ګوره د دین ډېره خپه دی تا خدای په تڼاکو سټکوري نو زما عزیزانو بس اخیری خبره درته دا کوم چې الله درته وښودل پرون بیانو کہ قومی اسمبلی توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لکھ لیو کن دا وزیر اعظم بیان ہو کہ قومی اسمبلی توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور سبالا پشپگ بجے صدر صاحب اعلانوں کو کہ قومی اسمبلی میں مات اللہ سوال ہی پیدا میجارٹی ور سره ده او په سر ماوت ناستو ګرځي ولا ورکو اور سره یو سړی راته وی دی بنو په لار باندې درې سلور وزیران په مخراله وی ما چې دا څه چل دی تختې ده د بنوم پکې یو داسې لټپوزه غوندې وو مونږ غرورا د ملنګانو رونه یو ملنګو یو شړای وا چا به تاسو کو چالکا کور مور دی نشته ول نه ودا یو شړای می دا خلک به نه اخبار شاړو سشته دی نه نشته په وطن سیلاب راغی چې سیلاب راغی چا ویلا کور می وبو یوړو چا ویل کټونه یوړو چا ویل بکسونه یوړو د شړای په وګواچو لونی لو خطو ول قربان دې شم نسته لنن می پکارش مونږ قربان دې شم نسته لنن می پکار شوي الله دې د دې قوم د مشرای نه ماته نجات راکړي خدای دې د دې قوم مشری په تو پاو لګي پرون راته چاوي الیکشن ته بودريږي ما وی چې زما وسکی زخه ملایم دا به حیا خلق دې ما نه خو به ایام نکی منبر له نه وتی زمونږ د دې علاقه خلق دې مال رش انا جی پولیس اشاره نه ولید انا جی پولیس زه تم ځکه نه یو شاب سي منډه وا صوبای وړ دې چالو ور کړې وڅا قومي وړ دې چالو ور کړې وښ نه جی هغه چې چرته ورته یعنی خان او نواب ته د دې رسایم نکی نو زه مولا سره ما چې مال اتیا زره خلک ووټ راکې ټیکه به میکی مخامخ براته وي چې ووټ مې نه دی درکړي ووټونو لره خلاص وي اوس کار مې نشي کولی اوس براته څه وي اوس خو که چا سره مې سنیکی د لاسه کېږي خدای د پاره دی ټیک ده او چې په ووټ شي ابه د ووټ بدلی الله مې دې ساتي چې وس مې کېږي نو ان شاء الله د دې قوم چې ما د ایمان په سترګو پیژندلې خلیل مومند خپل حشر وکړو یوه د پبو نراوستو پاسې کړو خپل انجام مو کتو یوه د بارې نراوستو پاسې کړو خپل انجام مو کتو یوه د تنګي نراوستو پاسې کړو خپل انجام مو کتو تنګي والا وګورا کوی ډاکټر پبو والا دی وګورا چرته د چا چرګه ته کښونه وي په خپل دور حکومت کې باره والا دی وګورا ادر ته پته نو دی وجنا سوچ کوي دین د پارا لار هموار کړي دین د پارا د دین درد ځان کې پیدا کړي چې د چا شان او شوکت د مسلمان نه او پشپاره سنیم یقین نه چې د پړکې د قران او د دین درد شتا ګوره چې نږدې ورنشي کینی غرق بشي دا بټو سیب قوم پروټي کپڑے مکان باندې ځان پسې کړو او لوري قوم ځان پسې په همارا عزم غربت کا خاتمه زبد ملک نه غریبی ختموم د قوم ور پسې کم منبر چې درته ولاړو او ورونو زبداوکم او زبداوکم او زبداوکم د دې مړای نه نیسی او په داس مکس مکه ولې چا چې درته و زبداوکم توصل وکاله وشو چا سو نکړه کچا داوي چې دې راغلم که خدای توفیق راکړي او د دین څخه خبره مې په اسمبلی کې د خپل نوزي مرګرتیا کوي مخکې به امام مالک حالات راځي چې بادشاہ سره به د امام مالک صبر تاو وا بوري عقل بم حیران شي چې علماءم دغو او خلقم دغو او مونږم علماء یو مونږم خلق یو الله دې امان راکړي
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैदान तद महशर मोहम्मद मुस्तफा राजी आए, मैदान